دا یو خور سوال کړی دی او دې سوال ما نه مخکې مې څو پیرې کسې شوی وایي دې سړو له به الله په جنت کې هورې ورکوي نو ښځو له به څه ورکوي الجواب زه خو وایم چې غوره خبره دا ده چې انسان داسې قسمه تپوسونه ډېر نه کوي لکه یو نیم سړی او یو نیم ښځه داسې د جنت په تفاصیلو کې به ورشي بلکل په باریک خبرو کې به ورشي وایي چې کله انسان جنت ته لاړ شي نو دې پکې لکه د پلاني زیارت لکه تلاړ شي نو هلته د هغه سره کېناستی شي او که د هغه ځای نه واپس راشي نو دا به بیا څنګه او د جمعې په ورځ چې بازار لګي دې ته به څنګه دې نه به وړه کومې خبرې چې راغلي دي هغه واوره په هغې ایمان ساته الله نه سوال دا کوه ای الله جنت ته مې بوځه جنت غواړه د الله نه دا یو نیم به داسې راولېږي چې تپوسونه به شروع کړي ته وایي چې دی نور سیټ دی خو صرف څه ته پاتې دی جنت ته د ننوتو ته پاتې دی بس داسې سوالونه به شروع کړي داسې قسمه سوالونه مخکې موږ نه شوي او د علماو نه کېږي موږ اورېدلي دي لیدلي نو د دې مسلې جواب په ډېر واضحه طریقې سره انشاءالله اول خو دا خبرې یاد ساتل پکار دي چې یو سړی یو ښځه ووایي یا سړی ووایي چې الله سړو له هورې ورکوي نو ښځو له څه ورکوي اول یې سړو له هورې نو اول دا طریقه ده کوي لا یسأل عما یفعل وهم یسألون د الله نه څوک تپوس نشي کولی خو هېڅ حرج پکې نشتی چې سړی دا مسله لږه واضحه کړي د حکمت د لټولو دپاره انشاءالله به دې کې به څه حرج نه وي او اعتراض به نه وي دا به په شریعت باندې اعتراض دا به نه وي دویمه خبره دا یې د ساتي سبحان الله د زنانو طبیعت دا داسې دی حیا کول د زنانو طبیعت څه دی حیا کول سړی ډېره حیا کوي که زنانه زنانه ډېره حیا کوي نو ځکه رب العالمین د دوی شوق هغه طرف ته نه پیدا کوي چې رسنه دوی حیا کوي اوس که قرآن کې الله ویلي چې دوی له به الله خاوندان ورکوي هغه به داسې به داسې زنانه د حیا سره دا خبره نه لګي ځکه الله ونه کړه الله ډېر حکیم باچا دی چې یو کار نه کوي په هغې کې د الله حکمت شي نو ځکه شریعت دا خبره نه دی ذکر کړې چې دا زنانه د دې به خاوند وي په څه طریقه به یې څه به یې نه نو شوق یې دوی له نه دی ورکړی لکه څنګه چې نارینه له ورکړی بله خبره دا ده د زنانه ګوره نارینه ته دومره شوق نه وي څومره چې د نارینه زنانه ته وي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي صحیح بخاري کې دا حدیث دی چې زمانه بعد که یو فتنه پاتې شوې ده خطرناکه چې سړو له نقصان ورکوي نو هغه زنانې دي خو داسې نه دي ویلي چې زنانو دپاره سړي دي وجه دا دی چې د نارینهو شوق زنانو ته د زنانو شوق نارینهو ته د دې نه ډېر دی شوق د چا ډېر دی د نارینهو دا خبره بعضو عوامو هسې مشهوره کړې ده او بې علمو وایي زنانه شوق ډېر او زنانه د سړي نه دومره چنده زیاته ده په شوق کې او په دومره او داسې خبرې دي د نارینهو شوق ډېر او ځکه الله نارینه ته د څلورو ښځو اجازت ورکړی دی زنانه شوق څه ته لري زنانه اکثر شوق هغه لباس دی هغه کالي ته وي ډول او سینګار ته وي دا شوق د زنانه ګوره دغه شوق نه هم ډېري نارینه ته یې دومره شوق نه وي څومره جدي کارونو ته وي او اکثر په دې قصو کې د خپل خاوند هم یېري خپل خاوند ته څه وي هسې یېري او که دې ورته دا ووایي چېرته چې دا نوي جوړه راوتې تله به یې درکړو خو د خاوند به موږ سره ګاڼه کې نږدې هلته خو چې دا جوړه ماله راکړي او دا کالی ځاله واله په دې سره هغوی ډېر شوق نو ځکه الله سبحانه وتعالی د نارینهو تذکره کړې ده د ښځو یې ونه کړه او ومن ينشأ في الحلیه زنانه هغه دي چې دوی لویږي په کالي کې د وړوکوالي نه ماشومه ګوره د چا چې لوري وړه لوري هغه پلار ته لږې کله ماله میک اپ راوړه کله ماله والي راوړه کله ماله دا شی نو زنانو دقې سره کاري دا یو څو خبرې یادې ساتي اوس راځو دې له چې زنانه لپاره په جنت کې څه دي یو خو دا خبره یاده کوي چې جنت کې کوم نعمتونه ذکر شوي دي دا د سړو دپاره هم دي او د ښځو دپاره هم دي نو دا تپوس پکې کولو ته ضرورت نشته چې ښځه اوس دنګ دنګ پالنګونه دي ښځې هم د سړو دپاره شراب دي ګبین دی پی دي د الله مخ مبارک ته کته دي ملاقاتونه دي بازار دی نور اوچت نعمتونه چې هغه موږ نونیت ابن قیم کې ذکر کړي تفصیلا دا د زنانو دپاره هم نارینه دپاره هم دي الا چې یو شی د زنانو دپاره خاص راشي یا نارینو دپاره خاص راشي لکه اوس هورې دا د نارینو دپاره خاص دي خو دې دا مطلب خو نه دی چې زنانو دپاره څه نشتي هر هغه شی په جنت کې میلاویږي چې انسان ورته شوق لري فيها ما تشتهيه الانفس نفس چې څه غواړي نو د نارینه نفس څه غواړي د نارینه نفس څه غواړي زنانه غواړي د زنانه نفس
نارینه نو چې شتي پکې الله وایي چې هر هغه څه چې نفس غواړي او مطلب دا شو چې زنانه دپاره هم خاوند پکې شتي زنانه ته به خاوند میلاویږي بیا زنانه په یو څو حالات ما دا مسله کې تفصیلي ذکر کوم چې ښه پې پوه شو یو یا خو دا زنانه به د واده نه مخکې مري یو هغه زنانه ده چې د واده نه مخکې څه شوه مړه شوه واده شوي نه ده او مړه شوه دویمه هغه زنانه ده چې خاوند وله طلاق ورکړی دی او مړه شوه او د بل خاوند سره یې واده ونه کړو درېیمه هغه ښځه ده چې واده یې شوی دی خو خاوند یې جنت ته لا نړه یاده کړئ دا درېیمه کومه ده واده یې شوی دی خو خاوند یې جنت ته لا نړه لاړ جهنم ته دا بغیر د خاوند نه پاتې شو څلورم واده یې کړی دی دا ښځه واده شوې ده د واده نه بعد مړه شوه پنځمه هغه ښځه ده چې خاوند یې مړ شو او دا د هغې نه بعد پاتې شوه بغیر د خاوند نه د مرګه پورې شپږمه هغه ښځه ده چې خاوند یې مړ شو دا راولګېده د هغه د مرګ نه بعد یې بل مېړه وکړو بل خاوند یې وکړو دا شپږ قسمه ښځې دي څو قسمه شپږ کومه ښځه چې د واده نه مخکې مړه ده نو دې ته به الله سبحانه وتعالی په دغه مؤمنانو سړو کې کوم چې جنت ته ځي دنیا والو کې کوم چې به جنت ته ځي الله به ورله د هغوی نه یو خاوند ورکوي په صحیح مسلم کې حدیث دی ما فی الجنة اعزب پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جنت کې اعزب نشته یعنې بې واده خلک به نه وي نو اوس دا ښځه چې د واده نه مخکې مړه ده دې ته په جنت کې خاوند میلاویږي هغه ښځه چې مړه شوه خاوند وله طلاق ورکړی خاوند د ځان نه جدا کړه او بیا واپس نه کړه او دا مړه شوه دې ته هم خاوند میلاویږي درېیمه من کومه وي چې خاوند ورسره جنت ته لاړ نه شي دې له به هم الله یو خاوند ورکوي څلورم موږ دا ووایي چې یو ښځه د واده شوه او مړه شوه یو ښځه د یو سړي ته واده شوه او مړه شوه نو دا هم د دغه خاوند دپاره ده هغه خاوند به الله ورکوي د کوم نه چې دا مړه شوې ده پنځم کومه ښځه ذکر کړه هغه چې یو ښځه د خاوند یې مړ شو او دې د هغه د مرګ نه بعد بل واده ونه کړو او د مرګه پورې دغه شان وه نو دا به د دغه خاوند سره کوم چې مړ شوی دی په جنت کې به الله هغه ورکوي شپږمه موږ ذکر کړه هغه ښځه چې خاوند یې مړ شوی دی او دې د خاوند د مرګه بعد څه چل وکړو بل میړه یې وکړو واده شوه نو دا به د اخرني خاوند دپاره وي اکثر دې سوال هم راځي وایي چې د ښځې دوه خاوندان دنیا کې دوه خاوندان معنی ده چې مخکې د یو سره و بیا بل ته واده شو یا درې یا څلور یا زیات یا کم نو دا به جنت کې د چا سره وي نو جواب دی چې دا به د اخرني خاوند سره وي د چا په نکاح کې چې دا وه او مړه شوه یا اخرنی نکاح چې د چا سره و دې کې صحیح روایت راغلی دی شیخ الباني راوړی دی په سلسلة صحیحه کې المرأة لآخر ازواجها ښځه به په جنت کې د اخرني خاوند سره ځکه حذیفه رضی الله عنه ثابت دی او ابو الدرداء رضی الله عنهم ثابت دي چې هغوی خپلو ښځو ته دا نصیحت کړی وایي که ته غواړې چې جنت کې ما سره ملګري شي نو چې کله زه مړ شم نو زما د مرګ نه بعد به بل خاوند نه کوې ځکه چې موږ اورېدلي د پیغمبر نه چې ښځه به د هغه چا دپاره وي چې د چا سره اخرنۍ نکاح وه اوس پوه شو په دې مسله وکړه چې کوم ویښ دی هغه به پوه شوي نور چې هسې ناسې ګوري او خبره کې سوچ نه کوي نو هغه به اوس مریبان نه دي پوه موږ ته پته لګي که نه ښه دلته یو فایده د جنازې مونځ چې کله سړی کوي او دعاګانې غواړي زموږ خلکو ته خو یوه دعا یاد ده پای کې دا اشکال نه راځي کومه دعا ده اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشهیدنا وغایبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا او پای کې د مړي دپاره سره دعا نشته صحیح ده دعا جایز ده د مړي دپاره خو پکې خاص دعا نشته دا خو لمیتنا یا الله زموږ مړي وبخښه ټول مړو ته یې دعا وکړه د دپاره سره نه دي یادي چېرته دعاګانې بل دا چې اوس یو جنازه په 8 سیکنډه کې کېږي او یو جنازه په 13 سیکنډو کې کېږي په دې کې به ته کومه دعا وکړې دا خو له شکر وباسې چې اللهم اغفر لحینا ته دې پرېږدي او بیا چې دا ډزه 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 زر به یې ختم کړي یو لاس اوچت کوي نو په دې جنازه کې دې کنځلې کولې چې اوس لاس اوچت دی دغه به دې لږ اوږده کړې وي خلکو به دعاګانې غوښتلې وي که نه هلته هغه لاس چې اوچت کړي نه ټولو ته ښکاري لاس اوچت کوي نو ټول بیا داسې لاس به اوچت کړي او دا زمونږ اصل کې دا د کوشش ډېرې د اکثرو مخلصین نه هغه چې د هغوی بس دغې ته سوچ دی چې څوک مې وویني بس بل دا چې زموږ د پلار په جنازه کې ووایي
او ضرور په جنازه کې به چې ورشي تعزیت چې کړی نه شي کیسه به راوایي ډېره ګڼه وه لکه چې هلته هغه چا چې مړی شوی ده خو دې لیدلی نه و په مقبره کې که نه نو اوس ورته رایېدی ډېره ګڼه وه مطلب دی چې لکه زه پکې ومه ګورې یاره ډېر مزېدار پروت و مطلب دی چې زه هم ګورې هلته لکه ولې رایېدی الله ولیدې که نه ویو الله ولیدې بس خبره ختمه شوه الله ولیدې خبره ختمه ها که زه راغی مثال که کس نه تپوس کوو چې ملګری دی خپلوان دی ورته راغلی او زه ومه پکې اصل مقصد هغه دا نه چې ته دله دا جواب ورکړي چې زه ومه مقصد ته چې هلته تللی هغه به د الله د رضا دپاره سي نو دا دعاګانې مونږ عوامو تقریبا ورته نه دي یادې ځکه الحمدلله زمونږ سلفیان چې کوم ملګري دي او مونږ سلفیان ته زمونږ ماشومانو ته هم د دعاګانې یادې دي شرطیان زمونږ ماشوم چې ته یو راونیسه لرګې روان به ته دعاګانې ذکر کړه جومات ته چې ننوځي څه به ته شروع کړي جومات ته چې ننوځي څه به کوې چې حمام ته ننوځي څه به کوې باتروم چې ننوځي څه به کوې څه به وې جنازې کې به څه وې مانځه کې به څه وې دومره دعاګانې به راته ووایي چې هغه به ابراهیم شیخ الحدیث ته هم نه یادي راته به هم نه یادي دا دعاګانې یو دعا د پای کې دی وي وابدله زوجا خیرا من زوجي دا خو د نارینه دپاره صحیح شو لکه اوس یو سړی دی مړ شو او ته دا ووایي چې یا الله دله د دې ښځې نه کومه چې دنیا کې ده د دې نه وله څه ورکړه بهتر وله ورکړه سړي دپاره خو صحیح ده که خو چې اوس یو ښځې وابدلها زوجا خیرا من زوجها او یا الله دې ښځې له خاوند ورکړه بهترین د هغه خاوند نه چې کوم و دلته اشکال راځي اشکال که نه یو دا یو کس ماته دا ویلی شي چې دا ښځې خو د سره لا خو واده شوې نه ده او ته په جنازه کې وایي چې ښه خاوند وله ورکړه دا کم چې و خاوند شتي نه نو ته څنګه وایې الله ته چې یا الله د دې خاوند له وله غوره ورکړه او خاوند نشتي نو جواب دا دی معنی د دې دا ده چې یا الله کم خاوند چې که چېرته دې دا واده شوی وی کم خاوند چې به دې ته میلاوېدې یا الله د هغه نه وله غوره ورکړه صحیح شو که دویم نو د دې خو خاوند شتي یو سړی ماته وایي چې تا لږ ساعت مخکې ووایي چې یو ښځه مړه شوه او خاوند یې و نو دا ښځه به د چا سره په جنت کې هم د ده که خاوند سره به نو ته خو د دعاګانې کوې چې الله د ده نه وله غوره ورکړه نو دا څنګه دا دعا دلته داسې شوه هلته مسله داسې شوه نو جواب دا دی غوروالی دې ته نه وایي چې لازم به دا سړی بدلېږي غوروالي معنی دا ده یا الله داسې خاوند وله ورکړه یا کوم خاوند چې به ده ته دې ته میلاوېږي خاوند خو به ده ته میلاوېږي که بل پرځ دی جنت ته لاړله خاوند خو به دې میلاوېږي نو یا الله که دې ورسره میلاوېږي خو دې غوره که د دې حال نه په کوم حال چې دی په دنیا کې دی صحیح شوه که نه لکه اوس یو سړی دی دنیا کې خوی څه دی خوی وران دی ګډوډ دی او الله جنت ته بوتو ته دا وایي چې یا الله دا ښځه د کوم په نصیب کې چې دا خاوند دی دا خاوند وله ښه مزېدار کا اخلاق وله بهتر کا لازم نه چې اشخاص به بدلېږي کله اوصاف بدلېدو دپاره هم دا دعاګانې وغوښتل کېږي ورسېدی به که نه دا مسله ته ما د خپل ځان نه ذکر کړه دا فایده او دې مجلسونو کې چې کښېنئ که نه زه بار بار دې ملګرو ته دا خبره کوم چې ګورې دا مسلې زه په کروړو باندې هم نه خرڅوم یو کس را پسې راشي او ما ته دا ووایي چې درته زه دله یو لاک ریال در کوم او دا مسله په ما را خرڅه کړه موږ په لاک ریال هم نه خرڅوو په لکاو په کروړاو هم نه خرڅوو الحمدلله او موږ سره ډېر قدر دی ډېر قدر دی موږ سره نو چې څوک د دین قدر کوي او قدرمني د هغه سره به یې قدر وي دې چې په حاله اسانه ته واوري دا څومره اوږد تقسیم ما ته اوس وکړو چې ښځه یو دا ده او یو دا ده او یو دا ده او بله دا ده دا چې مړه شوه دا ده او دا چې مړه شوه دا ده او بیا دا دعا ده او بیا دغه ستاسو څه خیال چې دا یو کتاب ما سره کور کې پروت دی ټولې مسلې به یې کې شته یو کتاب دی دې پسې وخت لګي په دې پسې به کتابونه ګوري په دې پسې به محنت کوي په دې پسې به منډې وهي په دې پسې به مال لګوي په دې پسې به بدن لګوي په دې پسې به وخت ورکوي دا ټولې خبرې به کېدلی شي لکه یو ورځ یو کس ما ته ټلیفون وکړو وایي شیخ صاحب ته چې کوم درسونه کوې که دغه کتاب ما ته راولېږي بس ته څه خیال دی چې لکه د هر څه یو کتاب کې لیکلی شوي یو زه ترې لګیا یم دا خو داسې نه ده دا خو جدا جدا مسلې بیانېږي تفسیر ځان له درسونه دي د حدیثو ځان له دي سوالات جوابات ځان له دي د هغه دا خیال و چې د ده سره کور کې یو کتاب پروت دی او ځان له د مکتبې نه راوړی د بازار نه بس هغې ته ډډه لګولې ده او لیای دین بیانوي یدې چې په یو کتاب باندې سړی مولا کېدی خو بیا ټولو پیدا کوو یار یو به ځان له په هر جومات کې به ځان له درس به روان د پلاني شیخ صاحب نن سبا خو نوي نوي شیخان ډېر راوځي د پلاني شیخ صاحب درس دی د پلاني شیخ صاحب درس دی الله دې زموږ په حال رحم وکړي مقصد د خبرې دی چې دې مسلو قدر کوئ